بسم الله الرحمن الرحیم. د درنو مشرانو او راغلو قدرمنو په اجازه له هر څه مخکې خو د جین پي ټي ایم نه ډېره زیاته مننه چې داسې یوه غونډه په داسې یو وخت کې رابللې ده. نو زه هم چې څه په زړه کې لرم د تاسو سره زه شریکوم. اول خو زه هم وایم چې خدای تعالی دې ګیلامن شهید وبخي، خدای تعالی دې مولانا خانزیب وبخي او خدای تعالی دې زموږ حماسي شاعر مطیع تراب وبخي. خو د دې د ټولو یوه مشترکه وجه هغه دا ده چې دوی ټولو افغاني پښتني فکر خپراوه، نو ځکه دوی ته استعمار او په سیمه کې نازواله کړیو دغسې یو څه په نظر کې وه او دا به پای ونه لري، دا به دوام ولري او پښتانه باید افغانان باید چې لکه چې زموږ ګران ملګري عبدالله احسان یادونه وکړه او همدارنګه بازي صاحب په خپل خبرو کې یادونه وکړه، باید چې موږ قدمونه کلک واخلو. موږ باید چې د آینده لپاره مهم کارونه وکړو، په ګډه یې وکړو او تر یوه نامه لاندې د افغان پښتانه تر نامه لاندې وکړو او همدارنګه باید دا د ټیټ او پرکو او جزیرونه باید نور راټول شو په یو مرکزیت باندې، په یو قوي مرکزیت باندې. او لکه چې همداسې ملګرو د یادونه دلته وکړله چې په دې کې اروپا ملګري ډېره زیاته برخه باید واخلي، ځکه په وطن کې ستونزې ډېرې دي، خطرونه ډېر دي، هغوی خو دا خطرونه په ځان منلي دي. نو که چېرته موږ حد اقل دې ته وخت ورنه کړو او زحمت دلته ونه باسو او په ملي او یو غټ مرکزیت او پلاتفورم باندې دلته موږ راټول نه شو، نو هم د تاریخ ملامتي به وي او هم د خلکو ملامتي به موږ ته یعنې ګوري دا شی. زه په خپله چې یم زه د یو چوکاټ طرفدار یم. شکر دا چوکاټ شته او دا چوکاټ چې دی اوس رامنځته شوی دی، څوک یې مني څوک یې نه مني. پي ټي ایم یو ملي چوکاټ دی، د لروبر کې فعالیت لري. دلته زموږ دا درې شهیدانو چې دلته موږ تاسو عکسونه یې دا وینو، دا د دې نمایندګي کوي چې دا کار چې د لروبر افغان د لوی افغانستان کار دی. زه دا وایم چې دښمن دومره نازوانه ده چې اصلا دښمن اساسي هدف دا ده چې افغانیت او پښتونولي باندې ریښې نه وباسي او د دې لپاره چې دا کار دوی ونه شي کولی، موږ تاسو ته لازمه ده چې په دې کې موږ څه شی وکړو، څومره مبارزه موږ وکړو. زه په خپله دا وایم چې موږ دلته په اروپا کې ډېر زیات کار کولی شو. موږ باید یو مرکزیت صحیح قوي مرکزیت پیدا کړو. مثلا په ټوله اروپا کې موږ کولی شو چې یو سم منظم ادرس ولرو، یو ځای ولرو، یو تالار ولرو، یو او د دې یو منظمه منیجمنټ یو څه وکړي. دې ته باید موږ بودیجه ډېره کړو، دې ته باید موږ مسؤلین ډېر کړو او موږ وکولی شو چې د نړۍ سره د همدغه مرکز له لارې موږ منظمه رابطه وکړو. لکه دغه نورو دنیا چې کې بلوڅان یې لري، کشمیریان یې لري، دغسې د نور مملکتو کردان یې لري، ایرانیان یې لري. مثلا موږ او تاسې ونه لرو، باید موږ او تاسې دغه یو مرکزیت را پیدا کړو. دویمه خبره دا ده چې زه د دغه ځای نه دغه د اروپا دغه افغان دغه پوهانو، عالمانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسیونو ته چې دا فکر کوي چې افغانستان ورباندې ګران ده، که دا اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، استرالیا کې دي، کاناډا کې دي، موږ دغه شی دې ته وایو چې وخلکو د دغه ځانځانۍ نه او د دغه وړو وړو ګروپونو نه تېر شئ. دا اوس زه تاسو ته یعنې رښتیا خبر کوم چې د شلو نه زیاتو کسانو به موږ سره رابطې کړي دي، بېلابېلو شلو ګروپونو پر هغه باندې افغانستان کې نه په لروبر کې دا مشکلات دي او دا دي هغه دي، راځئ چې هر یو کوشش کوي چې بس موږ له ځان سره بوځي. ځان وخلکو تاسو داسې وکړئ، تاسو په لمون نه ډېر پوه کسان یې، تاسو په لمون نه ډېر پوهېږئ، تاسو راشئ یو مرکزیت رامنځته کوئ چې هر شي ته دا مرکزیت رامنځته کوئ چې موږ ټول له تاسو سره لاړ شو. زران بهترین ادرس ما له نظره بهترین ادرس چې د اوس لپاره پي ټي ایم ده. څوک چې د پي ټي ایم ملاتړ کوي د افغان ملي داعیې ملاتړ کوي. څوک چې د پي ټي ایم ملاتړ کوي معنا دا چې افغان باید د خپلې خاورې امن ته صلاحیت ولري. څوک چې د پي ټي ایم ملاتړ کوي معنا چې د افغانستان آینده ورته ډېره زیاته مهمه ده، د لوی افغانستان آینده ورته مهمه ده. زه په خپله د ایډیالوژیک سنټر د یو
مدني سنټر او د دې په څنډ یو میډیایي سنټر زه طرفدار یم چې موږ دایمي میډیایي سنټر ایډیالوژیک سنټر ولرو. زما ته دغه وړاندیز دوام راشئ داسې وکړو، څو میاشتې وخت ورکړو، 5 میاشتې 6 میاشتې کال، دغه هر یو زموږ چې دا که دا ګیلامن شهید ده، که دا مولانا خانزیب ده، دغه حماسي دغه مسکین شاعر چې دا مطیع تراب، دا هر یو زموږ د افغاني ایډیالوژۍ یو ادرس ده. د دې خلکو په هکله باید موږ لیکنې وکړو، باید شننه وکړو او د دې نه موږ یو ایډیالوژي جوړه کړو، د دې نه موږ یو تګلاره ځان لپاره جوړه کړو او دغه تګلاره باید موږ تاسو داسې وي چې موږ بالاخره یو افغاني هغه ملي ګټې چې ورته وایي، افغاني هغه د لارې نقشه چې ورته د دې نه موږ دا جوړه کړو او دا موږ نسل په نسل یو بل ته سره موږ څه وکړو، دا ور وسپارو. موږ نه یو، زموږ زامن به وي، زموږ زامن به وي، زموږ بچیان به وي، خو مګر زموږ غټ مشکل دا ده چې موږ تر اوسه پورې موږ کار کوو دا اوس. دا کار چې دا اوس برټن شروع کړی دی تر اوسه ډېر زیات کم و. زه وایم چې دا کار به نور عام شي او موږ به د ملي ایډیالوژي د افغان ملي ګټو پر بنسټ باندې ایډیالوژي رامنځته کړو او دغه علما زعما چې دغه هر یوې ځان ته بېلې بېلې جزیرې غواړي جوړې کړي، زموږ دغه ته وایي چې د خدای دوی ته وګورئ دغه جزیرې پرېږدئ، راځئ په یو ملي پلاتفورم باندې سره راټول شئ او لنډه لاره چې ده هغه پی ټي ایم ده او موږ د منظور پښتون نه ډېر 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 شکرګزار یو چې د تاریخ په دغه مقطع کې موږ ته داسې یو حرکت په لاس راکړی دی چې که موږ د دغه حرکت صحیح ملاتړ وکړو او صادقانه ورته ژوند ووسو او اهدافو ته یې ژوند ووسو، کړنلارې ته یې ژوند ووسو، حتما یوه ورځ نه یوه ورځ به وي چې افغانستان، لوی افغانستان به یو کېږي، یو افغانستان به وي، یو افغان به وي، نه به پنجاب وي، نه به پاکستان وي، نه به بل وي، نه به بل وي. افغانان به د خپلې خاورې او د خپلو وسایلو صلاحیت او عام تام مالکیت لري. زه به دا خبره مې تا کوله، بیا هم که چېرته څه غلطي رانه شي زه بښنه غواړم، نو بیا هم وایم چې ژوندی دی افغانستان،